السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په لومړي سر کې مننه کوو د ښاروالۍ د مشرتابه او کارکوونکو څخه چې د شفافیت په موخه یې داسې یو ابتکار کړی دی چې موږ په دې مطمئن یو چې د زابل ټول ولسونه چې دا د یو شفافیت او د ادارو د پاکوالي بیلګې دي. وار رسېږي زموږ د اتاق تجارت چې زموږ کار د ټول زابل د مرکز ولسوالۍ کې له تجارانو سره ده. موږ هم د قدرمن امیر المؤمنین حفظ الله د خاصې پاملرنې په لرلو سره په زابل او په روزګان ولایت کې د اتاق تجارت ریاستونه ایجاد کړي دي چې کړنې خو ډېرې دي، داسې وخت کم ده، فقط په لنډو ټکو به دا څه درته ذکر کړم. په تېر یوه کال کې مو هغه سوداګریزې شخړې یعنې دعوې چې د زابل ولایت د استیناف محکمې څخه راته استول کېدلې چې تعداد یې تقریبا 115 ته رسیږي په ډېره ښه توګه حل و فصل کړي دي او نهایي کړي مو دي. دوهم، د دولتي عوایدو د زیاتوالو په موخه مو د جواز د اخیستلو په اړه د زابل ولایت ټولو تجارانو سره تقریبا 112 ځلې جلسات او غونډې د شاجوی ولسوالۍ او په نورو ولسوالیو په مرکز کې ترسره کړي دي. دریم، د شملزو ولسوالۍ د ګمرک د فعاله کېدو په هکله مو نهایي هلې ځلې کړي دي چې الحمدلله د زابل ټولو ولسونو ته دا زیری ورکوو چې د الله جل جلاله په مرسته د امیر المؤمنین حفظ الله د شفقت او مهربانۍ له مخې دغه ګمرک د معیاري جوړېدو په اله سره انشاءالله په 2.5 جریبه ځمکه کې منظوره شوې ده او تدارکاتي پلان یې تر لاس لاندې شو. د سوداګرۍ د سهولت په موخه مو په مرکز کلاته ولسوالۍ کې مختلفې کمیټې جوړې کړي دي. الحمدلله چې دغه کمیټې ټول په خپل طرز العمل او د خپل پلان په مطابق خپل فعالیتونه کوي. د ولایت بهر ګاونډیو ولایتو مو داسې فعاله کړي اتحادیې فعاله کړي دي چې الحمدلله هلته موجوده ستونزې تر ډېره حده پورې حل و فصل شوي دي. په تېر کال کې مو د اکثرو هغو تجارانو ستونزې چې د هند هېواد سره یې درلودې د انځرو د کشمیشو او د نورو وچو میوو په هکله باندې هغه ستونزې مو لوړو مقاماتو ته رسولې دي چې الحمدلله د سوداګرو لیست مو هم ورسره لېږلی دی. د هندوستان هېواد، پاکستان، چین، ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان، قطر، ایران، ترکیې سره پراخې او ښې سوداګریزې اړیکې د زابل ولایت د زون په سطحه باندې انشاءالله الرحمن ترلاسه کړي دي چې خوشبختانه له دې بعده به د زابلي تجارانو دا مشکلات بالکل حل و فصل وي. د تجارانو لپاره مو یو معیاري ښارګوټی نه شتون دی چې دغه زموږ مشکلات دي. د صنعتي پارک د ځمکو توزیع دغه مشکلات او ستونزې دي. د اصنافو لپاره مشخص ځای، د جواز د اخیستلو لوی تضمین، د سوداګرۍ د اتاق لپاره د مناسب دفتر او د ځمکې نه موجودیت، پلانونه. ټول سوداګر د سوداګرۍ په معیار سیستم جوړوي، یعنې ټول تجاران نور به په خپل سر باندې تجارت په زابل کې نه وي. د صادراتو د زیاتوالي او د مارکیټ پیدا کول، د ښاروالۍ او د نورو د ولایتي ادارو د اړوند زیربطو ادارو سره موږ پلانونه لرو چې د خپلو اصلاحاتو او د لاسي صنایعو لپاره به نندارتونونه جوړوو. د پانګوالو جلبول تر څو د سړو خونو په برخه کې سرمایه ګذاري وکړو. نړیوال نندارتونونو ته د خپلو سوداګرو لېږل. داسې وخت کم دی، ما یاداشت ډېر اخیستی دی، بس په دغه به اکتفا سره وکړو. د توجه څخه مو یوه نړۍ مننه.